دوستانو سلام او وخت مو په خیر. هیله د جوړ روغ او خوشحاله به یاست. کارونه به مو په خیر وي. دوی وایي د پښتو نړیواله ورځ ده. موږ ته خواره ورځ د پښتو ورځ ده، نه پوهېږم دا دوی چې نن یې پښتو ته یوه ورځ ځانګړې کړې ده د پښتو په اړه، ولې نه نن یوازې احساساتیان دي. پښتو هره ورځ د پښتو ورځ ده. معمولا خلک ورځې هغه شیانو ته لمانځي چې هغه ورځ نه لري، او پښتو احیانا هم ورځ نه لري، نه د خپلو نه د پردو، هم خپل ورپسې لګېدلي هم بېګانه. ولې زما د نن اساسي بحث زموږ د یو ډېر درانه استاد حنیف خلیل د یوه تشویش په اړه و. یو ژورنالست مانند څوک په یوه ویډیو کې د ده څخه پوښتنې کوي او ډېر په مغرضانه انداز او ډېر په سپک لحن دا خبره کوي چې زموږ برني پښتانه او بیا ورسره خاندي. اول په پښتون کې بر او کوز نسته. پښتون یو پښتون دی، د یو پلار زوی دی، د یو پلار د یوه کورنۍ غړی دی. که کوم افتخار د دې خوا یې هغه د ټوله پښتون دی، که د آ خوا یې دغه د ټول پښتون دی. موږ تر ننه پورې پښتون په دې باندې نه دی ویشلی چې د آ خوا افتخار زما دی، د دې خوا دا نه دی. پښتو یوه پښتو ده او پښتون یو پښتون دی. پاتې شو د استاد د تشویش په اړه مې یو موضوع مطرح کول، هغه دا وه چې ژبې له سخت څخه اسان ته نه ځي. د ژبو حرکت زیګزاګي دی. ژبې کله اسانېږي، کله سختېږي، کله اسانېږي، کله سختېږي. د دې یو بهترینه مثال دا دی چې زموږ سره نږدې ژبه فارسي ده. تاسې که مثلا د محمد بن واصف سکزایي فارسي وګورئ، چې هغه اول شاعر دی په فارسي کې په 3مه هجري پېړۍ کې، او بیا که هغه څخه وروسته په 4مه 5مه پېړۍ کې د فردوسي شاهنامه وګورئ، بیا که رودکي وګورئ، بیا که منځنۍ فارسي ته راسئ بیدل و دغه ته، او بیا که دا نږدې د ظاهرشاهي دورې فارسي ته راسئ، او بیا که اوسنۍ فارسي ته د افغانستان دا راسئ او د ایران دا راسئ او د تاجکستان دا راسئ. دا درې سره یوه ژبه ده، مګر ویلو طرز یو ثقیل دی، یو آسان دی، او دا خپل د انسانانو پورې هم اړه لري چې ته څونه د هغه دغه سره بلد یې د هغه موضوع سره. د استاد تشویش دا دی چې دا څنګه امکان لري چې د دغه ژبه دې دومره ساده وي، د امیر کروړ، او موږ اوس په وپوهېږو. د امیر کروړ ژبه اول ساده نه ده. استاد ځکه ډېر ورسره بلد دی، ډېره روانه ورته ویل کېږي چې په ادبیاتو کې پاته شوی دی. او په عمومي توګه هغه خلک چې د امیر کروړ سره بلد دي، هغه په دې خاطر چې په مکتب کې هم امیر کروړ ویل کېږي، په پوهنتون کې هم ویل کېږي، په کانکور کې هم دی. ځکه موږ د امیر کروړ د شعر سره موږ بلد سوي او موږ ته ساده معلومېږي، ځکه چې هر ځای مو تشریح کړی دی. ولې د امیر کروړ د شعر یوه لویه مشخصه دا ده چې یو کلمه غیر پښتو نسته پکښې کې. دا یو ډېر جالبه ټکی دی. یو کلمه عربي نسته پکښې کې. او بل هغه ژبه ډېره سخته ژبه ده. مثلا دی وایي زه یم زمری پر دې غشي د من مې ځي برېښنا په میرڅمونو باندې، غشي د من مې ځي برېښنا په میرڅمونو باندې. اوس نو ته زموږ نوي نسل کې میرڅمن چا د وروپېژنه، یا د من غشي چې شته وایي، من څه شته وایي، دا تشریح کوه. یا یونم یرغالم پر تښتېدونو باندې، دا همه پښتو نه ده. یونم یرغالم پر تښتېدونو باندې، پر ماتېدونو باندې. تښتې پلن راڅخه او رپې زړن راڅخه. اوس نو رپې زړن او تښتې پلن راڅخه، دا اوس په اوسنۍ پښتو کې هېڅ مروجه پښتو نه ده. دا چې ولې مثلا د امیر کروړ شعر ساده دی او بیا روښانیان ثقیل سوي دي، علت یې دا دی چې امیر کروړ په یوه پښتني محیط کې دی اوسېدی. ولې روښانیان د فارسي ژبې د ژبني استعمار او د اردو او هندکو ژبو تر استعمار لاندې دی په سلطه کې دی ژوند کوي. دی په هند په مځکو کې وه او هلته لسګونه نورې ژبې پر دوی باندې، پر پښتو باندې د دوی حاکمې وې. اوس مثلا ارزاني خیش کې زه ورغلی یم، دی په پټنه کې د ده قبر دی، هلته یو پښتو ژبی نسته، د پټنه کې دی دفن دی. یا مثلا دغسې نور د دوی پیروشان، د هغه پلویان چې تاسې وګورئ، دوی ټوله د مغولانو په زمانه کې په هغه محیط کې پښتو اصلا د دغه ژبه نه و. نو د پښتو ژبې دغه کم حرکت چې دی دغه تاسې وګورئ، موسی جان ناصر څخه بیا ځي مکفر